د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د مسؤلینو په وینا د نیالګیو کینولو لړۍ د هود په لومړۍ ورځ پیل او د کال تر اخره پورې دوام لري چې په دې موده کې به په لسګونه نیالګي د دې انسټیټیوټ په بیلابیلو برخو کې کینول شي. ما همیشه همه ساله نیال غرس میکنیم و انشالله نتیجه که ما پس پارسال داریم بسیار ضایعات بسیار کم داریم، یعنی در قسمت حفظ و مراقبت و امثال از اونا کارمندای خدماتی ما در قسمت شب روز در خدمت بودن و همچنان جا داره که از ناحیه 11 شهرداری مزارش تشکری بکنیم که همیشه وقت به خاطر سرک عمومی که آب نل یا آب روان نیستن همیشه تانکر آب میایه و با هماهنگی و همکاری اداره ما این نیالها همیشه حفظ و مراقبت میشه، بیاری میشه در وقت معینش. تقریبا 200 نه زیات انستیتوت نفتوګاز کې دي، اداره او حسابداري انستیتوت کې دي. دا اوس چې خپل پیلان ویني انستیتوت تخنیکی سجادیه کې تقریبا 100 نه زیات نیالم کېنول، نو د دې نیال باید حفاظت وشي. همدارنګه یو شمېر هیوادوال د بلخ د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ او د مزار شریف ښاروالۍ له دغه نیک اقدام څخه هرکلی کوي. همیشه تشویق حفاظت نهال‌ها را همیشه کمپاین کردیم و بازم کوشش و تلاش داریم که نیال‌ها که شانده میشه مراقبت شود و مراقبت هم شده الحمدلله تا که خوب است. بلخوا بیا د مزار شریف ښاروالۍ د سمسورتیا مسؤل وای سمسور طبیعت د ټولو خلکو مسلم حق دی او باید ټول خلک په ګډه د ښار په سمسورتیا کې پراخه ونډه واخلي. یو نهال چې هر مسلمان کښې دی دا یو ډېره خوشحالي خبره ده، باید ویې او دومه خبره دا ده د دې ښوولو سره حفاظت یې وکړو، که یې کښېږدو حفاظت یې نه وکړو، د اوبو سیسټم یې نه وکړو، د مراقبت یې نه وکړو، نو دا هم بیرته بې ځایه کار شو. نو زموږ اوله غوښتنه د ټول ولس دا ده چې دا نهالګي کښېږدو او سره د دې حفاظت یې وکړو. د یادونې وړ ده چې هر کال په بلخ ولایت کې د نیالګیو کینولو لړۍ د مسؤلینو لخوا په هود میاشت کې پیلیږي او د کال تر اخره پورې دوام لري.